دا ګل مرجان دی. ګل مرجان ټوله ورځ په دغه فکرونو کې چې نیا یې مریضه ده او هسپتال ته یې بوتللی نشي ځکه رکشې بندې دي. په دغه وخت کې میرولي راځي او پوښتنه کوي ولې خفه یې ګل مرجان؟ دا ورته وایي نیا مې مریضه ده او رکشې بندې دي بوتللی نشم. د لږ سوچ وروسته میرولي مشوره ورکوي چې زرنج کې یې بوځه. خدای هم مني ځکه بله لاره نه لري. بالاخره دوی ځي او د هسپتال په طرف په زرنج کې خو د ډېرو خلکو د باران له وجې دوی زرنج چپه کوي. نیا میسه شوه خلکو! بس ودرېږئ! نیا میسه شوه خلکو! نیا جانه یې په ځمکه پرته ده او دوی ورته چغې وهي او ورته وایي چې پاسه او افسوس کوي چې کاش نه مو وی راوستی او وایي د پاکې نه پلیته شوه. های د پاکي نه پلیته شو!